بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د نن ورځې درس ته. زه راځم ورته ګورو بېرته بوټشاپ راپورته کوم چې کلمې راپورته کوي. راځم ورته ګوره دې ځای څخه دا دی. په تېر درس کې ورته ګوره موږ ته بیا اندازې پورې درس راورسوئ، دا کمپلیټ شو، ختم شو. اوس زه راځم ورته ګوره دې صفحې ته چې دې صفحې ته رالې. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې پر دغه باندې رایټ کلیک وکړې، په اول کې لیکلي وای پین ټول. پین ټول چې دی یو قلم شکل دی. پر دې قلم باندې که تو غواړې چې زه یو ډیزاین جوړوم نو عموماً ډیزاین چې کېږي جوړېږي. اوس که زه پر دې باندې کلیک وکړم ورته ګوره وینې دا دی، دا وینې چې هر رقم ورته ګوره ته ډیزاین جوړوې خپل په خوښه کوه چې هغه چې کېږي درته جوړ شي مې پر یو صورت باندې چې کېږي درته راځي. بارون چې هر رقم پین ټول کې هر رقم ورته ګوره ته استعمالوې، هغه رقم چې کېږي عمومي استعمالېږي او درته راځي. او که پر دې باندې رایټ کلیک وکړې سیسو دلته لیکلي وینې وایي فري فرام پین، دا بیا داسې کار کوي سیسو چې دا موس به داسې نیولي چې هاخوا به داسې په راګرځي. سیسو پرې ویې منه چې کله یې پرېښوئ بیا چې کېږي کار نه شروع کېږي. سیسو نو عموماً ورته ګوره دا بیا دپاره چې کېږي استفاده کېږي. او که زه راسم رایټ کلیک پر وکړم ورته ګوره پین ته راځم، پر دې باندې کلیک کوم، دا راخلم ورته ګوره مینې دا دی سیسو په دې صورت باندې چې کوم جوړوم. اوس که راسي ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړې سیسو اوس لیکلي وینې وایي ایډ وینې اچیر ټول سیسو پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړې دا داسې کار کوي چې راسي ورته ګوره دلته کلیک پر وکړې، دا دې کوي چې داسې اندازه چې کې پورته کړي سیسو دا دی. او پر دې باندې راځم ورته ګوره کلیک کوم، دا داسې اندازه ورته ګوره پورته کېږي. پر دې باندې راځم ورته ګوره کلیک کوم سیسو دا چې کېږي داسې اندازه راپورته کېږي. پر دې باندې ورته ګوره وینې داسې هوارې داسې راځي، کې داسې راولي ورته ګوره داسې راځي. په دې کې مثلا چې کېږي عمومي لاسوهنه کېږي سیسو هر رقم لاسوهنه چې ته کوې کول شوي کې. پر دې باندې کلیک کوې دلته مثلا کېږي، دلته کېږي سیسو رقم لاسوهنې کېږي. هر رقم لاسوهنه چې ته کوې خپل په خوښ ته کوې چې هغه رقم لاسوهنه وکړي، هغه به چې درته انتخاب شي. او که راسم ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړم سیسو دلته بیا لیکلي وایي ډیلیټ. ډیلیټ داسې کار کوي که تو غواړې چې د ډیلیټ چارج شوي برته چې کوم ډیلیټ وایي. اوس ورته ګوره وینې پر دې باندې کلیک وکړه دا به ډیلیټ شي، پر دې باندې کلیک وکړه دا به ډیلیټ شي، پر دې باندې کلیک کوې سیسو دا به چې ډیلیټ شي. نو دا عموماً ورته ګوره چې کار دی د ډیلیټ ارچیو کار دی سیسو. او که رایټ کلیک پر وکړې سیسو دا بیا کنورټ پوینټ ټول سیسو دا بیا داسې کار کوي که راسې کلیک پر وکړې. اوس دا ورته ګوره زه راخلم ورته ګوره وینې په دې کې داسې لاسوهنه کوي. مثلا دا کونج لري، دا کونج زه چې کوم ختموم یې داسې صورت باندې. یا راځم ورته ګوره وینې دا زه د مینځه باسم عموماً سیسو دا مې چې کړه د مینځه وویستئ. زه راځم ورته ګوره په دې کې عموماً چې کوم کار کوم مثلا یو کونج دی، دا کونج دی، زه غواړم چې دا کونج چې کوم د مینځه وباسم نو راځم دلته کلیک وکړم، راځم ورته ګوره دې ځای څخه داسې صورت باندې چې کېږي دلته داسې راځي. وینې که تو غواړې چې په دغه کې زه لاسوهنه کوم کولی چې لاسوهنه وکړي، هغه دې کولی چې کېږي لاسوهنه درته راشي سیسو دا کار کوي. نو دا یو ټکس بوکس دی، په دې ټکس بوکس دننه خپل لاسوهنه کوي، هر رقم لاسوهنه چې ته کوې کولی چې وکړي هغه به درته راشي. او د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره دلته چې شته ټکسټ. اوس که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک کوم، دلته لیکلي هوریزنټل ټایپ ټول دا داسې کار کوي که راسې دلته کلیک پر وکړې دلته انتخاب کړې سیسو نو دې ځای کې ورته ولیکه چې خان از ا ګوډ سیسو. اوس که فونټونه ورکوې راسه ورته ګوره دغه لیکنه ټوله داسې انتخاب کړه چې انتخاب یې کړې هر څومره لیکنې ټوله داسې انتخاب کړه سیسو. چې کله دې انتخاب کړه باره که پر دې باندې کلیک وکړې یو داسې ډیزاینونه دي، هر رقم ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې. او که پر دې باندې کلیک وکړې دا بورډ اټیلیک دی مثلا دا ډیزاین دې کولی چې وریا کړې که چیرې غټه یې راسه پر دې باندې کلیک وکړه ورته ګوره غټه به شي، که کوچنۍ کوې ورته ګوره وینې کولی چې کوچنۍ یې کړې سیسو دا دی. او که پر دې باندې کلیک کوې دا ورته ګوره یو رقم ډیزاینونه دي سیسو، هر رقم ډیزاین ورته ګوره وینې په دغه کې شیډو دا شی ورکول کېږي. دا کوم ابین سره راوړی کې یو بغل ته بیا کې بل بغل ته بیا سیسو. او دا چې د پښتو لپاره موږ استعمالو او دا بیا د انګلیش لپاره استعمالو چارې به لپاره استعمال یې کول چې استعمال یې کړي. او که چیرې تو غواړې چې زه بېرته رنګ ورکوم نو راسه پر دې باندې کلیک وکړه، څه رقم رنګ وکړه مثلا زه سور رنګ ورکوم اوکې چې اوکې دي که سیسو د دې سیسو ته ګوره وینې چې راغلی سور رنګ راغلی. که زرغون رنګ ورکوې که شین رنګ ورکوې هر رقم رنګ چې ته ورکوې پر دې باندې به کلیک کوې چې هغه رقم رنګ دې کولی چې انتخاب یې کړې هغه دې کولی چې وریا کړې. او که زه راسم ته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم دا بیا داسې کار کوي سیسو. دلته په دغه کې مثلا لاسوهنه کول څنګه لاسوهنه کوې. اوس دلته ورته ګوره ټایپ سټایل وینې دلته لیکلي سټایل سیسو دا چې دی نن دی. که زه راسم ته ګوره دلته کلیک پر وکړم اوس پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا لیکنه داسې اندازه راغله. باره که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره وینې دا لیکنه داسې شکل کې راغله. باره که چیرې ورته ګوره نور هم پورته کوې داسې پورته کېږي، کې ښکته کوې چې کېږي ښکته کېږي، په تا پورې مربوط دی هر رقم یې شته راولي. یوه خوا غټه یې وینې بله خوا چې کېږي کوچنۍ کېږي غټې چې کوچنۍ یې کړې ورته ګوره وینې دا مې یو رقم ډیزاینونه دي، هر رقم ډیزاین چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه چې سي درته راباسي سیسو. نو دا چې کار دا د ټایپ کار دی. که تو غواړې چې زه لیکنه راکوم نو په دې صورت یې کولی چې لیکنې چې ویل کړې سیسو. دا هوریزنټل دی. ورټیکل به داسې کار کوي که راسې کلیک پر وکړې دې ځای څخه راځم ورته ګوره وینې دلته ورته لیکم چې خان از ا ګوډ وینې په دې صورت باندې درته راغله.
او که زه راسم ورته ګورم وینئ دې ځای څخه پر دغه باندې رایټ کلیک کوم دا بیا ورته ګوره دلته لیکلي هوریزنټل ټایپ ماسک سیسو دا بیا داسې کار کوي که راسئ دلته کلیک کړو کې په دې ځای کې که ته ولیکئ چې مثلا خان دې ولیکئ اوس که زه راسم ورته ګورم موف ټول ته ورته ګورم وینئ د دې سلیکشن راغلی وینئ اوس که کنټرول وینئ چې ډي ووایه هغه به ختم شي او که تو غواړې چې نه ختم کېږي نه دې ته زه یو رنګ ورکوم نو بیا به راسئ ورته ګوره دې ځای څخه به دغه پوینټ ټول وینئ پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړئ سیسو پوینټ باسکټ ټول به راواخلئ دلته ویچش کې چپاوې کې دلته کلیک ورکوم رنګ ورکول شو اوس که کنټرول وینئ چې ډي ووایه ورته ګوره وینئ داسې رنګ شي شو ورکول شو وینئ او که ته راسئ ورته ګوره وینئ دې ځای څخه پر دې باندې رایټ کلیک کوم رایټ کلیک وکړئ دا بیا چې دی ورټیکل دی پر دې باندې کلیک وکړئ سیسو د دې ځای څخه زه راځم ورته ګوره ورته ولیکم خان دې ولیکئ سیسو اوس ورته ګوره وینئ بېرته به ورته ورته ګوره وینئ او باسکټ ټول به راخلي دلته باندې پشي چپه دې کې ورته ګوره دې باره کار کوي که دې په بل صورت باندې چې کېږي کار نه کوي نو دا عموما د ټکس کار وسیسو موږ که وغواړو چې هر په دې لیکنې کې په ایم اس ورډ کې دننه زه لیکنه کوم نو عموما کولی چې لیکنه ولیکې سیسو هر رقم لیکنې چې ته کوې کولی چې ولیکې هغه به درته راسي سیسو عموما ورته ګوره دا دې دپاره کار کوي او یوه خبره درته کوم که چیرې زه راسم دلته ورته ولیکم چې عبدالله خو سم راغلی وینې که چیرې په پښتو باندې دلته لیکنه نه کېدل معنا ګډوډه شول عبدالله ته لیکئ عین جلال علي بې جلال دا بیا به نو داسې کوئ سیسو ایم اس ورډ به راخلاصوئ په هغه کې به لیکنه کوي هغه به کاپي کوي دلته پیسټ کوئ سیسو نو دا تر ګوره ښه طریقه ده او اسانه طریقه ده سیسو دا کار کوي نو دا عموما د ټکس کار و د هغه څخه وروسته راځم ورته ګوره پر دې باندې رایټ کلیک کوم سیسو دلته لیکلي پیټ سلیکشن ټول او دلته لیکلي وینئ ډایرکټ سلیکشن ټول دا داسې کار کوي ګورئ که زه چیرې راسم ورته ګوره یو شیپس راواخلم چې د شیپس یې دلته انتخاب کړئ اوس نو که زه راسم ورته ګوره وینئ پر دغه باندې کلیک وکړئ دا داسې کار کوي چې دغه پر ټولو اجزاو باندې کار کوي ګوره یوه خوا ته بله خوا ته ږدي یا راځم ورته ګوره دا هیډ دی وینئ یوه خوا ته بله خوا ته کولی چې کېږدي اوس که تو غواړې چې یاره اوس ورته ګوره وینئ پر دې کونجم کار کوي پر دې هم کوي پر دې هم کوي پر دې هم کوي اوس که راسئ ورته ګوره دې کې څه دا داسې راکاږي ورته ګوره وینئ دا دې کار کوي او که تو غواړې چې نه دا رقم دې نه کېږي پر یوه کونج دې وسي پر دوه کونجان دې وسي پر نور دې کې نه کېږي پر یوه دې وسي پر درو دې نه کېږي پر دوه دې وسي پر نور دې نه کېږي مثلا داسې صورت باندې باره که راسئ ورته ګوره رایټ کلیک کړو کې راځم ورته ګوره ډایرکټ سلیکشن پر دې باندې کلیک کوم زه راځم ورته ګوره دا داسې انتخاب کړه چې انتخاب کې ورته ګوره وینئ دا کونجان چې سول خالي سول اوس دا دې پر دې باندې کار کېږي دا دې ځای څخه ورته ګوره وینئ داسې کش کړه چې کله دې کش کړه ورته ګوره وینئ دا راغلی درته او که زه راسم ورته ګوره وینئ دا داسې انتخاب کوم پر دې کونجانو باندې کار کېږي دا داسې وینئ داسې راکش کړه که راسئ ورته ګوره وینئ دا یو دانه داسې انتخاب کړي پر دا یوه کونج کار کېږي داسې ورته ګوره کشئ ورته ګوره داسې صورت باندې راځي خپل په خوښه که راسئ ورته ګوره وینئ ډایرکټ سلیکشن راواخلئ که پر یوه ټول باندې کار کوي پر یوه کېږي که پر دوه یې کوي دوه کېږي درو یې کوي درو کېږي عموما په تا پورې مربوط دی ماسک کې داسې انتخاب یې کوي چې انتخاب یې کوي باره پر دا یوه کېږي پر نورو باندې چې کېږي نه کېږي دا چې ښکار او دا ډایرکټ او پیس سلیکشن ټول چې دی هغه عموما پر ټول باندې کېږي یوه خوا ته بله خوا ته مثلا عموما دې کولی چې کې واخیستل سي او درته رابسي سو دا کار کوي دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي او که زه راسم پر دغه باندې رایټ کلیک کوم اوس ورته ګوره وینئ دا یو شیپس دی او که راسئ رایټ کلیک پر وکړئ سیسو د دې ځای څخه د یو شیپس راخلي دلته یې وینئ دا شکل دی ورته ګوره کونجان یې مات دي او دا ورته ګوره وینئ که یو دایره جوړوئ داسې دایره دې کولی چې جوړې کړئ او که راسئ ورته ګوره وینئ پر دغه باندې رایټ کلیک وکړئ مثلا دا مې ورکړم دا خو دا شیپ دی راځم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک کوم سیسو دا مثلا یو شیپس راواخیستئ چې دا شیپس دی او که راځم ورته ګوره رایټ کلیک پر کوم دا لاین ټولزونه دي یو لاین داسې ورکول کېږي وینئ یو لیک ورکول کېږي که چیرې په فوټوشاپ کې لیکه یا په بل پروګرام کې لیکه نه سیده کېدل ورته ګوره وینئ سیده کېږي نه نو دلته شیفت بټن وینئ خپله اټومیټیک سیده کېږي چې سیده سو ورته ګوره وینئ دا چې څو درته راغله او پر دې باندې که رایټ کلیک پر وکړم لاندې به یې لیکلي وینئ وایي کسټوم شیپ ټول کسټوم خپل د خوښې مختلفه نور رقم شیپسونه مثلا زه غواړم چې شکې راواخیستل سي وینئ باره که راسئ ورته ګوره رایټ کلیک پر وکړئ چې کله دې رایټ کلیک پر وکړئ راځم کسټوم شیپ ټول ته پر دې باندې کلیک کوم باره هم که راسئ ورته ګوره دې ځای څخه پر دا باندې کلیک وکړئ دلته راځم ورته ګوره دلته زموږ سره مختلف شیپسونه پراته دي دا خو داسې څو دانې دي که نور غواړې نو راسه پر دغه علامې باندې کلیک وکړه آل ته راسه پر آل چې کله کلیک وکړې اوکې یې کړه چې اوکې دې کوي دلته زموږ سره مختلف شیپسونه دي هر شیپ چې ته راخلې کولی چې راواخیستل سي هغه دې کولی چې انتخاب یې کړي مثلا زه راځم ورته ګوره وینئ دا شیپس دی دا شیپس دلته انتخاب کړئ وینئ خو رنګ مشین ور کړی دی که چیرې بل رنګ انتخاب یې نو راسه ورته ګوره دې ځای څخه کولی چې بل رنګ انتخاب کړې مثلا دا رنګ انتخاب خپل په خوښ سره کوم ورته ګوره دلته راخلې هغه رقم دې کولی چې راواخیستل سي هغه به درته انتخاب سي بارون دلته ورته ګوره وینئ مختلف شیپسونه دي خو یوه خبره وکړئ درته ګوره وینئ دونه ډېر سول اول دونه ډېر نه وي که تو غواړې چې ډېر سي نو رابسې ورته ګوره پر دغه علامې باندې به کلیک وکړې آل ته به راسې په آل کې زموږ څخه چې هر څو شیپسونه ور ټول چې کېږي درته راځي
دا چې دی د فوټوشاپ خپل مختلف ډیزاینونه مختلف شیپسونه دي هر یو چې ته راخلې کولی شي راواخیسته سي او درته چې سي درته انتخاب به سي او درته رابسي. نو دا عموما ورته ګورې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. او که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم په اول کې لیکل دي هینډ ټول. هینډ چې دی لاس ته ویل کېږي. مثلا دلته یو دغه پروت دی یو خوا ته بله خوا ته یو عکس پروت دی د دې ځای څخه راخلي دلته یې وینې داسې یو لاس دی یو خوا ته بله خوا چې کېږي ایښودل کېږي. او که راسم پر دغه باندې بېرته رایټ کلیک کوم دلته بیا لیکلي وینې وایي روټیټ ویو ټول دا بیا داسې کار کوي که دغه مثلا تو غواړې چې ګرځوې وینې دا څپه غواړم چې ګرده وګرځوم داسې صورت باندې غواړم چې نو دا ځای وګرځوم داسې صورت باندې غواړم چې بیا وګرځوم دونه دورې ورځي سیسو دورې مثلا عموما دا صفه چې کېږي درته ګرځوي هره خوا چې ته ګرځوې خپل په خوښ ته کولی چې هغه خوا ته وګرځي یوه خوا ته ګرځوې بله خوا ته ګرځوې چې هر کوم طریقه ته استعمال یې کولی چې استعمال یې کوې او درته رابسي نو دا عموما بیا کار کوي سیسو. او د هغه څخه وروسته زوم دی. زوم چې دی زموږ سره دوه دانې دي یو زوم ان دی بل زوم اوټ دی. اوس که زه راسم دلته کلیک وکړم ورته ګورې وینې دغه مثبت چې دی زوم ان دی یو شی نږدې کوي دا منفي دی چې دی زوم اوټ دی یو شی لرې کوي. که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې کلیک وکړم لرې کېږي. اوس که زه راسم پر دغه باندې کلیک وکړم نو که لیفت کلیک وکړې نږدې کېږي او که چیرې راسم پر دې باندې کلیک وکړې که لیفت کلیک وکړې چې کېږي لرې کېږي. اوس که زه راسم ورته ګوره دا دونه اندازه نږدې کړم مثلا دونه اندازه مې نږدې کړه صحیح شو. اوس که پر دې باندې رایټ کلیک وکړې دلته لیکلي وایي فټ اون سکرین سکرین سره یې فټ راوله او که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې په دې صورت باندې دا د خپل دغه دي او دلته هم زوم ان او زوم اوټ شته. که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګوره نږدې کېږي او که پر دې باندې کلیک کوې چې کېږي لرې کېږي. او دلته که زه راسم ورته ګوره په دغه زوم کې دننه کومه دغه دی مثبت دی وینې کوم الټ ونیسې ورته ګوره وینې اوس چې راغلي منفي راغلی وینې دا دی لرې کېږي که پرېږدې نږدې کېږي. که الټ ونیسې خپله چیش ته اوړې هلته ورته ګورې وینې په دې ځای کې که الټ ونیسم خپله ورته ګوره زوم ان ته اوړې ورته ګورې چې کېږي لرې کېږي. نو عموما ورته ګوره د دې دپاره چې کېږي استفاده کېږي او درته راځي. زوم زموږ سره عموما دوه شیان دي یو زوم ان دی بل زوم اوټ دی که نږدې کوې نږدې کېږي که لرې کوې لرې کېږي. بس خلاص خبره دغه دوې خبرې دي صحیح شو دا کار کوي. او د هغه څخه وروسته که ته وغواړې چې یاره زه یو شیپس یو څپې یو دغه ته زه مثلا رنګ ورکوم نو دا ورته ګوره دا کلرونه دي مختلف هر رنګ چې ته ورکوې دا راځي ورته ګوره وینې دا کلرونه دي هر رنګ چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې کړې هغه به درته راسي سو رقم رنګونه دي دا رنګونه خو موږ ډېر والا ورکړی سو چې شیپس ته رنګ ورکوې یا مثلا یو بل شي ته رنګ ورکوې بل شي ته رنګ ورکوې پر نام چې یو شي ته رنګ ورکوې نو عموما ورته ګوره موږ د بیکګراونډ کلر څخه چې کوو استفاده کوو او درته راځي صحیح سو. او که راسې ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړې دا ورته ګوره وینې دا ستا که راسې دلته کلیک وکړې ورته ګوره وینې ټول تور ته واوښتې که پر دې باندې کلیک وکړې ورته ګورې وینې سپین ته واوښتې که کلیک پر وکړې ورته ګوره برته تور ته واوښتې که پر دې باندې کلیک وکړې چې هر کوم رنګ هغه ته واوښتې برته دې ته راواوښتې وینې دا دی په تا پورې مربوط دی چې هر کوم ورته ګوره ته استعمال یې کولی چې استعمال یې مخکې دا رنګونه او که دغسې کلیک پر وکړې دلته دې هم کولی چې انتخاب یې کړې هر کوم رنګ چې ته انتخاب یې کولی چې انتخاب یې سي او درته رابسي سو دا کار کوي. نو نن دپاره دغونه قدر بس دی ټول زه دا ځای څخه مې نسته دې ځای پورې ټول وویل سي سو په راتلونکي درس کې مې انشاءالله خدای کول بیا به نور شیان ووایو سي سو.